چې کله مو دا عقیده برابر شوه بیا موږ ته به هېڅ ټینشن هېڅ تکلیف ونه وي. تبلیغ ته موږ تلو وچ شریف ته دا باولپور مرکز کې یو مولانا صاحب هغه یوه خبره وکړه د ما ذهن ته ډېره ښایسته پرېوته. هغه وی نن د خلکو دا ټینشن یې ویلي دي ټینشن هر سړی په مصیبت کې گرفتار زما ټینشن ده خفه ده دا ویلې وی کم سیس چې الله جل جلاله مو ته راکړی ده په هغې باندې ما خوشحال نه یو په هغې نه یو خوشحال زما په قسمت کې 10 روپۍ دي زه هم دا 20 ویلې نه شوې دا 10 ویلې نه شوې زه یم چې دا به 10 شي 50 به شي الله جل جلاله دې وړاندې نه ویلې تا په قسمت کې دا 10 دي او زه په دې دور کې لګیم نو ځکه ما ځان ته په خپله ځان ته ټینشن جوړ کړی ده. کم چې الله جل جلاله راکړلی په دې شکر لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. الله جل جلاله فرمایي کو تاسو ته چې ما څه ډېر کل تاسو په دې شکر وویستو زه به تاسو له سیوا کم زیات به کم او که ناشکري کوئ هېڅ نشته مړه دا څه زندګي ده دې نه خو مرګ بهتر ده. نه الله فرمایي بیا د ما عذاب ته ټینګ شي بیا مو نور به م لاندې راوغورځوم.